تراو مسئلې ته فرعي ویل کېږي په دې معنا باندې چې دا عمل پورې تعلق لري، خو چونکې وهابیانو په دې کې خرق الاجماع کړی دی، د ټول اجماع خلاف یې کړی. څلور مذهبونه متفق دي په دې باندې چې تراویح د 20 رکعاته وشي. دا 2 رکعاتو قول د چام نشته. موالکونه د 14 رکعاتو یو روایت شته دی. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو کردار دی، یو اقوال د 2 رکعاتو یا اقوال د 20 رکعاتو نه موږ سشته او نه دوی سشته. قول الرسول دی بابت کې نشته. رسول الله دی ارشاد کړی وی چې تاسو دومره مونږ کوئ، دا نشته. او دا وجه دا ده چې څومره سنن دي او اعمال دي او عبادات دي، د دې زیاته حصہ چې کم دا په فعل المصطفی ثابت ده، نه په قول باندې. افعال پکې زیات. نو کم چې قولی روایت دی بارکه راغلی دی هغه کې عدد نشته. دو روایات درې تاسو ته مخې ته یې دي، په قولی روایتو کې عدد نه دی ذکر. صحیح حدیث دی خو عدد نشته دی چې دا 100 رکعات دي. بیا تاسو ته د تراویح تسمیه ذکر شوی دا غم په دې وجه چې مصر کې یو متعصب وابي دا ویلي دي چې دا نوم د تراویح بدعت او هغه وجه د تسمیه ما تاسو ته خودلی دا چې دا د کم ټوکړي د حدیث ناقص شوی. فعلی روایت ته چرا شو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه په رمضان شریف کې او تراویح ثابت دي او یو د هغه مبارکونه تهجد ثابت. علما او محدثین چې بابونه لګي او د دې د تهجد او د تراویح الفاظ نقلی، تراویح تعبیر کوي په قیام رمضان باندې او د تهجد نو تعبیر کوي په قیام الليل باندې. کوم ځکه چې قیام الليل راغی چې 8 رکعات قیام الليل وکړو چې څوک وایي دا تراویح دي، دا حماقت ده. نه پوهیږي په اصطلاح د محدث نه پوهیږي، هغه تهجد یادوي، هغه تراویح نه یادوي. او که کوم ځکه قیام رمضان راغی، قیام رمضان نو قیام رمضان بیا تراویح وي. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نا د شپې منځ په رمضان کې یو روایت کې 20 راغلي دي، بل روایت کې 19. دا کم چې 20 راغلي دي دا عمل 3 شپې شوی دی. دا کم چې 19 رکعات راغلي چې 3 وتر دي، 8 رکعات تهجد دي، دا عمل 1 شپه شوی دی. دا کم چې 20 شپې شوی دي دا په درشتم 50 کې شوی دی، 3 شپې به ترک شوی دی. دا کم چې په 1 شپه شوی دی دا په 20 شپه. اوس بعضی متعصبین را پورته کیږي او دا دواړه حدیثین یو شی جوړي، دوکه کوي. وګوره صحیح بخاری کې راغل چې نبی اسلام 3 شپې راوته دي په رمضان شریف کې، راوته 100 رکعات کړي. بخاری کې خدا نه دی راغلی. ابن ابي شيبه کې راځي چې 20 رکعات شوی. نه صحیح ابن خزیمه کې راغلی چې دا 19 رکعات. نو موږ به تاسو ته صحیح ابن خزیمه حدیث هم کېږدو، د بخاری حدیث هم کېږدو. تاسو عقل لري سوچ وکړئ چې حدیث د بخاری د حدیث د ابن خزیمه سره څومره فرق لري. نو بیا حدیث د ابن خزیمه کې چې 8 رکعات راغل دا د حدیث د بخاری شرح څنګه ګرځي؟ په حدیث د بخاری کې صفه دا راځي چې 3 شپې راوته، په حدیث د ابن خزیمه کې دا راځي چې 1 شپه راوته. تا عمل د دې عمل شرح څنګه ګرځي؟ خپل یو تضاد دی. نو جوړ دا دی چې رسول الله مبارک تراویح 20 رکعات کړي دي، 3 شپې کړي دي، نور نه دي کړي چې په خلکو لازم نشي. عمل کردار خلکو ته وخود، خلکو بدا بیا ځان ته کولی، چا کور کې، چا جمعات کې، چا 2 کسو امامت، چا په 5 په یو جمعات کې بل امامت شروع.